بچې خپله لاس کېده. سهراب خان خو ډېر زورور انسان دی، ظالم دی. نه 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 او بس هغه شوق دی، بس هغه خارښت دی سړی بس. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ د پښتو فلم انډسټري او د پښتو ډراما انډسټري یو ډیکټر اسماعیل ناست دی. له اسماعیل سره د پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اسماعیل ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم سړی ماشه. وعلیکم السلام. ډېره مننه چې دونه په سخت وخت کې تاسو موږ له راغئ او موږ نه انټرویو ویلې. دا ماته ووایه پښتو شوبیز دنیا ته څنګه راغی؟ یاره جي دا زه داسې راغلی وم چې ما به ټیکسي چلولو پوه شوې، او به داسې دا پنکاران دي که نه، به دا څه ټایم کې دا ممتازیب دي شو که نه، تواب دي دا نور به کسانو به زه اکثر بوتلم. نو ما به ورته یاده تاسو زه ټي وي کې ګورم یا ما ډرامې ګورم که نه، او که چاته ځي تاسو سرجي چېرته ځئ نو بیا ما ته رینګ کوئ. نو خدای چې بیا زما نه نمبر یې واخیستې که نه، بس هغه د نمبرو د وجې نن دې هلته را رسېدلی یم پوه شوې. نو بس یو سره م ځم بل سره م ځم، که هغه خالد یاسمین ده پوه شوې، که هغه جهانګیر صاحب دی، که هغه فرخان ده که نه، داسې ډېرې دي به کوم راته رینګ وکړي که نه، نو به ټول له ورځم او ښه دی بس ما سره ښه دي که نه، بس هر سړی بوځي بس ما له خپله دیړي ښه پوره را کوي پوه شوې. او به دې شي سره د ما لږ شوق وم بس اوس پکې راغلي وو پوه شوې. په پښتو فلم انډسټري کې یا په ډراما انډسټري کې له کومه فنکاره متاثره وي چې تا دا فیصله وکړه چې زه به هم شوبیز دنیا ته ځم؟ یاره جي بس هغه شی خو به د قسمت خبرې دي که نه، ته هغه سوچ سړی کوي نو هغه دې بیا بلې دنیا ته هم رسوي پوه شوې. هغه نه پوره کېږي او به دا د قسمت خبرې دي، بس هر سړی یو خپل قسمت دی که نه. او جهانګیر صاحب دی داسې بل دی که نه، نو بس تلي دا په قسمت تلي دي پوه شوې. بس الله والا عقل ورکړی، ریټینګ ورکړی دی که نه، خلکو عوام خوښ کړي دي پوه شوې. او موږ دا سوچ نه کوو تیاره بس موږ د خلک وګورو نه به دا نه 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 نه، او بس هغه شوق دی، بس هغه خارښت دی سړی بس لاړ شو بس لاړ شو. او شکر دی موږ له خدای چې پیسې را کوي پوه شوې، لکه څوک ما نه خفه کوي، هر سړی لکه ما باندې خیال کوي یاره به دا معذور هم دی که نه، موږ سره ډریور هم دی، اوس دا میرزمان شو، فرخان شوه، داسې دا نورې به والې که نه، خالد یاسمین شوه که نه، دا ټول دي. خدای چې زما ډېر عزت کوي، د لرې څخه مې وګوري، خدای چې سلام ته هم راسره ښایسته کوي. او بیا جهانګیر صاحب دی که هر څنګه دی لکه زما ډېر خیال ساتي پوه شوې. په څومره ډرامو په څومره فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده؟ یاره ما خو تقریبا کړي به دغه 40-45 پورې به مې کار کړی ډرامو کې که نه، او بس دغه یو سین دو سینه که نه بس دا راله را کوي. فلم کې د کار کړی دی او که نه؟ او فلم کې مې بندیوان کې مې کړی، ملنګ جان کې مې کړی دی که نه، داسې مې ډېرو کې کم دي، اوس کم 2 فلمونه د اختر له راغلي، یو فلم کې شاید سره مې کړی، بیا د شاید خپله یوه ډرامه وه هغې کې مې هم کړی دی. په فلمانو او ډرامو کې له څه وخته کار کوي؟ یاره تقریبا د 6 کاله به کېږي. دا 6 کاله کې داسې ډراما یا داسې فلم چې ستا خپل کرکټر پکې خوښ شي؟ یاره جي خپل کرکټر ته خو هم څوک نه پرېږدي، به دې کم کرکټر دله درکړي، که هغه چپړاسي کرکټر وي که نه، یا چا سره په بنګله کې وي که نه، یا داسې د موټر کرکټر وي که نه، داسې درکوي. او کم کرکټر دی بیا زموږ د خپلې خوښې غواړو که نه، نو هغه بیا هم په پیسو ولو پوه شوې، په هغې باندې به پیسې ورکړي، نو هغه کرکټر به تاله درکوي پوه شو. یو ډایرکټر یا فلم ساز تا ته کرکټر درکوي، هغه فلم ساز او ډایرکټر له هغه فنکاره پیسې اخلي؟ نه نه جي به دغه نو خو خدای شي پیسې اخلي، او به داسې ځینې پکې دي ته خدای شي هغو پیسې لګوي پوه شوې، هغه خرچې کوي، هغه تاله ګوره د رول کرکټر درکوي، یا د هیرو کرکټر درکوي، یا د ویلن کرکټر درکوي که نه، لازمي به هم کوي، او لازمي داسې څه کوي هغه داسې هغه خپله پروډیوسر وي، هغه خپله پروډیوسر وي، هغه خپله ډرامه لګوي، خرچه خپله کوي، هر څه خپله کوي، داسې پکې کم عام کسان راشي که نه، باقي د هغو نه که 15 واغسې که 10 واغسې نو خامخا داسې خو تا نه شي کولی، ولې په دې باندې خو غټه خرچه راځي، و ته مخکې تایلي نو خامخا به دا خرچه د کم ځای نه پوره کوي، همتا نه یې والي بس ویې لګوي، د ډېرې پیسې بیلې دي خامخا. ښه داسې اکټران راولي دا نن سبا خو تا پته 15,000 روپۍ دي، نو ته 15 او 15 30,000 خو دې دغه شوې، داسې د خرچه ورپسې نو خبره دي کمزوره ډرامه دې په 60 کې جوړېږي، نو دا به کم دي نه هغه پوره کوي. ته دا خبره کوي چې په یو ډرامه کې یو فنکار د خپل فن مظاهره کوي، د هغه فنکار فیس 15,000 روپۍ؟
نه جی به دا خو د هر اکټر یو خپل پاور لکه اوس مونږ پرخان ده او خو صحیح اکټر ده تکړه جینۍ ده پوه شوې بالکل که هغه یو سړی په 100,000 مالي که نه بالکل صحیح دي ولکه کسان به دا نور دي څوک 5 مالي څوک 10 مالي که نه بس د ډېر خبره دی څوک د سر څنګه هغه شو بس سړی خپله غریبي ده هغوی ته ماښام یو سیر وړه کور ته وګټو پوه شوې په پښتو فلم انډسټري کې چې تا کار وکړي معاشره په کوم نظر درته ګوري یاره معاشره خو خدای شي په سم نظر داسې خاص نه ګوري پوه شوې هر سړی وایي دا ډم دی دا ډم سوچ در باندې کوي لکه داسې خاندان کې هم د خلک سپک نظر کوي که نه ټیک ده ته به کار خپل بچو لکه د مزدوري به دي غریبي به دي که نه دې کار کې به دله پیسه ټکه ټوکه میلاویږي به د بل به در باندې داسې سود نه راځي که نه وایي لرې کوي دا څه ډم دی دا څه هغه دی دا دغه دی که نه نو خو داسې سپک نظر دله کوي د ژوند اوله ډرامه ده کومه یوه وه د ژوند اوله ډرامه د خپلې وینې قاتل په دې ډرامه کې د کرکټر څه هغه خو منتظب د سره بومه که نه بس هغې کې هم بس دا هغه بزدوري کرکټر و بس ورګ و که نه ټکه ټوکه بس رالی پکې را کړي پوه شو زمونږ د هیرو هم دی که نه وخت ډېر وشو پوه شوې او داسې ډېرو ډرامو کې بس کرکټر راله خلق کوي که نه داسې راته میر زمان دی الله دې عزت وکړي که نه او خدای شي ما ته ډېر دروند نظر کوي پوه شوې نو خدای شي هره ډرامه کې دماغ کوي ما پوهېږي ما له ډیلاګ راکوي یو غلطي را نه وشي هلکه راته وایي دا غلطي مه کوه داسې ډېر دي که نه داسې برباد شو داسې نور وغیره وغیره ډېر کسان دي خدای شي زما خیال کوي پوه شوې له بلها ډایرکټرانو سره به دي د فن مظاهره کړې وي تا ته تر ټولو بیسټ ډایرکټر کوم یو معلومیږي یاره جی په دې خو درته څه نشم ویلی که نه ټول ښه دي په خپل ځای باندې که هغه فرمان دی که رشید دی که هغه میر زمان دی که هغه کیخان دی که هر یو دی که نه ټول په خپل ځای هر سړی په خپل ځای ښه برابر دی پوه شوې ټول ښه دي د کوم ډایرکټر ډرامې ته په شوق دی یاره د ښه ډایرکټر خو خدای شي زه د میر زمانه پوه شوې او فرمان خدای شي د دې لږ زیات سپورټ کوم که نه تیز دي تیزوالی څنګه دی لکه تیزوالی دی تکړه دي بس د چا خبره دي په پوړو کې مډرام راته وایي د خپلې ډرامې یو ډایلاګ مکالمه که د په ذهن کې یاره دا خو ډیلاګ څه کې زمونږ خو د ډیلاګ یې که نه تې په هغه ټایم یاد دي او تې لږه خوله شو مونږ په هغه سین کې تې مونږ له یو ډیلاګ راکړي که نه او تې کله هغه وایي ایکشن او زه ورته وایم جي سر جي هغه پیله فکره کم یوه ده وایي خدای دې بې خوباسه دا نه دا ده ښه جي وایي بیا وایي ایکشن بیا ورته یاره جي دا کار مونږ نه هغه شته ډیلاګ بیا یېري پوه شوې دا خو ډیلاګ داسې دی دا خو مونږ ته ډایرکټر په هغه ټایم کې یاد کړي یا داسې په ریل کې راته ووایي نو په ډاري کې ولې پوه شوې په ژوند کې چې اول ځل د کیمرې مخ ته ودرېدې او ډایلاګ و یا سین ولی څه د محسوسول یاره بس زه به داسې به محسوس که نه لکه خیال دې کوي او ډریوري او یو ټریفک والی راګیری او دې ورته لایسنس راواله او ورته لایسنس راواله ورته ټول رپېږي دغه شی زمونږ پوه لکه ټول رپېږدو به پوه شوې مونږ به تپوس کولو تیاره دا به څنګه چل کومه څه خو به نه ما مخکې ته وایم دا به څنګه دا به څنګه وروره نو نه به داسې هغه کېدو پوه شوې او لکه یاره پکې شته که نه کیمره خو زه به تا ته هر څنګه داسې ځان نه ډیلاګ کویم او که ته راته کیمرې مخې ته وسوې که نه ما ته به هېڅ هم نه راځي ته به یې داسې شی دی نو به دغه شی دي که نه اوس څنګه یې د کیمرې مخ ته رپېږي او که نه 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 اوس صحیح ما اوس خو مې پکې وخت وشو که نه اوس خو هر اکټر سره کېناستم که نه ډاډه شوم هر سړي سره ناست پاس یم قاضي شوبې جیرکۍ دي که دا نور دي که نه ټولو سره ناست پاس یم نو ګپ مخامخ دي مخکې خو لکه چا سره پیژنګلو نه وه که نه دا پیژنګلو خو د زما راتلم دي کې سرجي 3 کاله تېر شوي چې زه بیا سپورټ کېدم او بیا مخکې ما اخیستم او بیا فلمونو دنیا ته هم پکې لاړم ډرامو ته هم لاړم خاکو ته هم لاړم که نه نو په دې کې لږ وخت لګېدو نو اوس دا د ټریلینګ یم او ته ما داسې یو کوم یو ډیلاګ کړلی وي زه ته ډاډه ویم په پښتو فلمانو کې او په ډرامو کې د تر ټولو کم یو فنکار او فنکاره خوښه شي یاره جی زما زړه ته خو خدای شي داسې په تا ته ډېرې خوښ دي که نه په ښځو کې ما له وګوره فرخان ده او ورپسې خالد یاسمین ده داسې شهناز بیټم ده پوه شوې که نه داسې جهانګیر صاحب د دې نه زه زیات هغه یم که نه دا تکړه دي پوه شوې په پښتو فلم انډسټري کې داسې فنکار چې تا ته تر حد زیاته مینه در کړې وي کم یو دی
یاره جی په وینه خو خدای شي ټول را سره په اخلاق باندې بس ښه دي لکه هر سړي سره جی جان خدای شي زما هم ښه دی خدای شي ما ته هم سړی په ښه نظر ګوري که نه چېرته ځي راځي باګیداري راله کوي په ښه نظر کوي داسې چا داسې هغه نه دی کړی او شکر دی ما هم چاته اوسه پورې انکار نه دی کړی ښه په مینه ټول زما او نه مې ورسره دا لالچ کړی دی تېره دي زیره ځم ما سره بده حساب کوي نه 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 بس هر سړی پوه دی وروره ښه ښایسته بس په مینه بس خپل لاړ شم او خپل اکرله ښایسته راکړي کور د خپل دی که د کرایې دی روزګار د څه دی یاره جی کور خو مې جی د کرۍ دی او شکر دی ګاډی مې خپل دی پوه شوې او بس شکر دی مړه بس ټایم پاس کېږي بدونه کېږي که نه او به د دې نه دې بهتره نه په دې ژوند پس خوشحال یو د دې نه بهتره نه پوه شوې ګاډی په ګټه د کور ګزاره کېږي یاره جی بس که سوچ وکړې که نه والله کې پې ګزاره کېږي او بس هغه ګزاره کوو بس یو شی د سلوي کوشش کو تیاره په دا 50 باندې ګزاره وکړو بس مهنګي زیاته ده که نه ګراني زیاته ده ورشه د سودا تپوس وکړه په یو ریټ دي 100 روپۍ والله بازار ته ویسه یو لفافۍ سي راغتې وه که د 300 روپو سودا دې پکې راغستې ده هغوی کې به د 1200 روپو سودا دې راغستې په ته به که 300 ګزاره خو نشته او بس وکړو بس الله دې بس پر چا باندې رحم وکړي پوه شوې که نه سخته ده او بس وکړو بس دا غریبي ده په تېره وي پوه شوې بچیان مچیان دې شته شکر دی 4 مې لوریانې دي او یو مې زوی دی او 2 لوریانې مې واده کړي دي اسماعیل اکټر د کومې سیمې دی یاره جی زه خو د دې ډبګري ګارډن اوسېدونکی یم شاه کابل سره دا ډبګری دلته یو جی ډېره مننه کور د ودانسه ګرانو کتونکو دا و د ډرامې او د فلم یو ډېر زبردسته فنکار اسماعیل چې له ده سره هم د ده د ژوند او د فن متعلق تفصیلي مرکه وه که تر بل پروګرام پورې مو پر لویه لاس سپارلې یاسته د خدای په امان